دا چې په خوله باندې یوه او په زړه بله وي وخت د تاریخ د کتابونو نه یې وباسه تا خو باچا خان د نصابونو نه ویستلی دی راشه که نه زه زموږ د زړونو نه یې وباسه سلامونه ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو ښه یې څو ورځې مخکې مو د نوي کال په شپه د رڼا ټولنې د سوري لاندې یو لوی پروګرام و په هغې پروګرام کې زمونږ د سعودي ریاض ریجن سینیر نایب صدر رستم خان صاحب هم میلمه و هغوی د څه مصروفیاتو له وجې پاتې شوي وو نو نن مو د هغوی سره د مرغوزار په دې خاموشه ماحول کې یخني ده نو ډېر ملګري خو نه دي راغلي خو زموږ ډېر وخت شوی و چې مونږ مرغوزار ته نه راغلي نو مونږ ملګرو دا مشوره وکړه چې مرغوزار ته به راشو په دې بهانه باندې به مرغوزار هم ووینو او مونږ به خپله ناسته هم وکړو انیسګل صاحب زما په کرسۍ باندې قبضه والې ده لهذا زه به دلته خیر دی په دې وړې کرسۍ باندې کښېنم په دغې تناظر کې زمونږ د رڼا ټولنې صدر عدنان انیسګل صاحب راغلی دی هر څوک مونږ عارف تابان صاحب د خپلې ټولنې نه په غیر سنجیدګۍ باندې ویستلی دی خو ولې بیا هم زمونږ د بنډارونو یار دی زمونږ د بنډارونو یار دی هر څوک ده ته دا نه ښکاري تابان صاحب هم راسره دی او څنګه چې ما ووې د سعودي عرب د ریاض ریجن سینیر نایب صدر رستم خان صاحب هم راغلی دی نو مونږ به داسې یوه باچاخانې مشاعره وکړو ټیک ته انیسګل صاحب د هغې صدارت چې دی تاسو به وکئ او مشر میلمه وی په خپل کور کې ځان میلمه راته ښکاره شو عجیبه شانته کې چل را سره وشو نو زمونږ به رستم خان صاحب چې دی میلمه وي ټیک ته او تابان صاحب خو په قربانو کې نه راځي ځکه دا زموږ په ټولنه کې نه دی نو دا به اعزازي میلمه شي اول به زه یو څو شعرونه ووایم منیر بنیری صاحب وایي چې زه د خپل زړه منمه زه د هیڅ چا نه منم ته باچا خان نه منې زه جو زه تا نه منم که څه جایزه وي نو د سور کافر هم منم خو ناجایزه ګورې د خپل بابا نه منم په دغې شعرونو باندې به راشو تابان صاحب له چې تابان صاحب را سره څه شریکوي تابان صاحب داسې یو کار وکړم هغې ځای ته داسې بره وخېږه نو زمونږ دا پریم به هم ټیک راشي پیسه وروباسه دغې ځای ته بره وخېږه کټ سر ته مشران کښېني خو لکه خیر دی مونږ ورته وایو تا په دې کې هم ته زمونږ نه منې اور ښه ښکلی ګرم دی هله داسې ټپې په کار دی چې د دې اور نه ګرم وي باچا خانه حلق میں یار کو سالوں میں سرخ برس پنے او خوخوی باچا خان بیا د جیل راغے زمالاله د چار سدے نن رازی زما دې سر نصیب کړو خدایا همزول گل شوی ز غټې ورېجېدم او زما جنت جنت وطنا ما غریبستا په کوڅو کې نه پرېږدې نه مینا زما وې نصیب د بل شوې الله دې واخلا بے وفایا داسې څوک نه کړي په محبت کې څنګه چې تا وکړل زما نګارا ډېر الله ډېر الله تابان صاحب او اوس په راشو زمونږ ډېر قام پرست مشر رستم صاحب چې دی نو مونږ ورسره دلته ناسته وکړله د اوبو شور هم دی په دې دومره ښکلي ماحول کې هم چې دی نو د خپل ځپلي قام خبرې راته وکړلې ډېر څه مو ترزدام کړل رستم صاحب اول خو تاسو ته هرکلی وایو ډېر ملګري به تاسو دا مهال ګوري تاسو ورته څه پیغام لرئ دغې ملګرو ته ډېره مننه ارمان صاحب او تابان صاحب صدر صاحب مننه خوشحاله اوسئ موږ ووایو چې یاره باچاخاني پکار ده باچاخاني امن دی باچاخاني تعلیم دی پرمختګ دی پښتون د پښتنه دی یو بل وتپوسئ د یو بل ملاتړ شئ د یو بل مټې جوړې شئ مننه ډېره ښه ده رستم خان صاحب کرن خان وویل د نن نه پس به کوو باچاخاني جانانه او عباسین یوسفزی صاحب وویل د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي د رستم خان صاحب د ګټورو خبرو نه پس په راشو زمونږ د رڼا ټولنې صدر صاحب له صدر صاحب پروټوکول ډېر در کوم خو که لیټ سپوز چېرته اسټیبلیشمنټ قابض شو دا صدارت بیا ما ته میلاوېدو نو لهذا چې بیا ما ته دومره پروټوکول راکولی کېږي
ټولنه په تا باده ده، هر څوک زه صدر یم، دا په نومونو دي د کار او هغه خلک چې هغوی کار کوي خلک پیژني. ته دې بعد یې لویه مشاعره مو شوه، د هغې نه ستړي ستړي وو، د اوږې مو ستړي هم دي که نه، خو ځان به ستړی کوو نه. پښتون وطن د ډېر لوی جنګ پروت دی او دغه به ترسره رسوو. د دې ویډیو داسې مقصد نه دی چې تاسو ته سیاسي مطلب والی، بلکې موږ تاسو ته دا ښایست ښودو، د صدر صاحب خبرې مو درته ښودې، د تابان ټپې او خپل شعرونه مې درته وړاندې کول. د ارمان نه پوهېږم چې تاسو شعرونه اورېدلي که نه، خو زما د وینا نه پس به ګوره شعرونه ویل بیخي نه ما په هر ځای کې قرباني کړې ده. ارشاد نزګل زه صدر صاحب ته یو غزل ډالۍ کوم. ارشاد 2000 کې ما لیکلی دی. صدر صاحب تاسو ته ډالۍ چې بم پسې بم د پښتنو ټول وجودونه تس نس. اها، بم پسې بم د پښتنو ټول وجودونه تس نس، زری زری سلګۍ سلګۍ دنه روحونه تس نس. واه، رحیل مهیل تفسیر مفسر او د دنیا ستر کتاب. اها، رحیل مهیل تفسیر مفسر او د دنیا ستر کتاب، امام منبر ګلان بچي او جماعتونه تس نس. واه، او مونږ پښتانه په دې نړۍ تر ټولو ستر مظلومان. اها، صدر صاحب مونږ پښتانه په دې نړۍ تر ټولو ستر مظلومان، ژوند په صحرا بې کوره خلک زمونږ کورونه تس نس. عقل چالاک په مرۍ غلی د معصومه جذبو، غواړي دلیل نو ځکه ایمانونه تس نس. هره ورځ ویره نوې نوې بلاګانې راځي، د امن دلته د راتلو ټول امیدونه تس نس. اخباره خدای کو د پنجاب عکسونه ډېر ښکلي دي، اخباره ولې د خیبر عجز عکسونه تس نس. او یوه مور مقصد چې یوه مور ګل بچي لا زنه تړي داسې وایي، ځمکه دې هم تس نس چې هم دې اسمانونه تس نس. واه 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 واه، شاهد خان شاهد صاحب یو شعر وایي صدر صاحب چې تا که په خبرونو کې په ما تور لګولی دی، ما هم په غزل کې ستا په جار نامه اغستې ده. او منصور صاحب وایي که نن یې پرېښود باور وکړه سبا یې وژني، هغه د امن نوم اخیستی خامخا یې وژني. ښکلې ډرامه ده خو د یو کردار یې ډېر خفه کړم، ګوره پښتون چې پکې وژني په رښتیا یې وژني. نو موږ له د مرغوزار د دغې ښکلې فضا نه راکړئ اجازت، د خدای په امان.